منګل وایي اوس هم کله کله له نغمې سره ملاویږم. منګل ولی په تلویزیون باندې د ټولو خلکو په مخ کې وژړل. آیا نغمې پسې خپو او په کلي کې به ولی او څنګه چرګان پټول؟ سلامونه او احترامات قدرمنو او نازولو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. د ویډیو شروع کېدو مخکې زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، د نغمې او منګل په اړه ډیر جالب معلومات. د نغمې زوړ خاوند سندرغاړی منګل وایي چې خپل نوم می پاینده محمد دی، خو زمانه مخکې زما 4 ورونه چې پرله پسې د پیدایش نه وروسته مړه شوي وو، نو زمونږ یو ګاونډي چې جولاو د هغه د زوی نوم منګل و. نو ښځو زما مور ته وویل چې په زوی دې منګل نوم کېږده، کیدای شي درته پاتې شي. همغه و چې په ما یې منګل نوم کېښودو او دا دی تر اوسه ژوندی یم. کله چې د منګل نه د کورني ژوند په اړه پوښتنه وشوه او د یو شعر غوښتنه ترې وشوه، نو هغه له سوزه ډک دا شعر وویلو چې یو لاروی او مسافر یم، بهار نه لرمه، دا خپل وجود را د سرور شو قرار نه لرمه، ستاسې وږې او سرګردانه جنازه د منګل چیرته مې وړي او خخوي مې مزار نه لرمه. په همدې وخت کې منګل په ژړا شو او سلګۍ وهلې. د منګل دې ژړا ډیر خلک خفه کړي دي او نغمه یې ملامته کړې ده چې د منګل سره ډیر ظلم کړی، ځکه چې یو سړی د دومره خلکو په مخ کې داسې ژاړي نو ممکن ډیر دردېدلی وي. خو نغمې له طلاق اخیستو سمدس وروسته د یو داسې کس سره واده وکړ چې پلار یې د سندرو ډیر خلاف او یو جهادي انسان و چې نوم یې مولوي محمد نبي و. منګل وایي 2 مې لورګانې دي او 2 مې زامن دي او ډیر ترې خوشحاله یم. کله چې د منګل نه بیا د نغمې په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل چې لیدل مو ډیر نه کیږي، خو کله هغه د لمسیانو خدمت ته راځي او کله زه ورځم نو دغسې مو لیدل کتل کیږي، نور مو لیدل نه کیږي. منګل وایي لمسیانو ته مې ډیره مینه ورکړې ده، نو چې کله ما وویني د مور او پلار له غېږې نه ځان غورځوي او ما ته ځان را رسوي. هغه وایي موږ هنرمندان یو، د مینې خاوندان یو او خلکو ته مینه ورکولی شو. منګل په دغه مرکه کې دا غزل هم هارمونیم سره په ډیر سوز وویلو: عشق تړوند وي زه دې ړوند کړمه د ځانه سره، کنه ما سو سمې کارو له جانانه سره. داسې ښکارېده چې منګل ډیر زیات خفه دی او خفګان هم نغمې پسې دی. منګل نه چې کله د هغه د هلکوانۍ په اړه پوښتنه وشوه، نو هغه وویل چې په هلکوانۍ کې مې په لغمان کې په خپل کلي کې ډیر چرګان غلا کړي دي، خو نه یم ګیر شوی. هغه وایي چې یو ځل فیض الله نومې یو کس چې د چرګانو په غلا کې ګیر شو، نو بیا موږ نور هم د چرګانو غلا ته زور ورکړو. موږ ویل چې هسې هم غل معلوم شو، بیا به چې غلا مونږ کوله قرآن به فیض الله پسې و. منګل وایي په سندرو کې مې د خپلې کورنۍ له لاسه ډیر وهل خوړلي دي. خلکو به پیغورونه کول چې د ملک اکبر عزتدار او ښایسته خاندانو خونمسی ډم شو. هغه وایي ملک اکبر زما نیکه و. هغه زیاته کړه چې د چا د پیغورونو پروا مې نه ساتله، په شنو لختو مې په کور کې وهل خوړلي، خو چې کلي کې به مې د ډنګ اواز واورېدو د واده ځای ته به مې ځان رسوو. هغه وایي مونږ یوې شورونه وو، خو ما پکې ډیر دردونه تیر کړي او ډیر وهل مې خوړلي، ځکه چې ما به سندرې ویلي. منګل وایي په جلال آباد کې استاد ستار سره شاګردم او بیا په کابل کې مې استاد زاخیل سره شاګردي کوله او دا سلسله همداسې روانه وه. منګل اوس مهال امریکا کې ژوند کوي او د بلې ښځې په تکل کې دی چې واده ورسره وکړي. دوستانو، دا و د منګل په اړه تازه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. مهرباني وکړئ که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.